نړۍ کې چې څومره رنگینۍ او ښکلاګانې په ښکارا او ظاهر کې چې څومره ښکلي او ښایسته په نظر راځي، په حقیقت کې همدومره ډارونکي او پټ رازونه پکې پراته دي. ځکه چې که سیاست وي یا د فلمونو صنعتونه، رسنۍ وي یا کومې نورې مهمې برخې او څوکۍ، په دې باندې ټولې ناستې حوصله‌مندې او ښایسته ځلېدونکي څېرې او د وجودونو د پردې تر شا بدنام، ډارونکي او وحشتناک اشخاص او کردار موجود دي چې د شیطان غلامان او پیروکاران دي، او د نړۍ په مقابل کې د ګوتو په شمار یو موټی خلک د ټولې نړۍ په مقابل کې راپورته شوي دي. د دې په خلاف د اهل ایمان والا خلکو باندې په جبر او زور سره یې مجبوروي او کمزوري کړي دي او په دوی باندې قابض او واکمن شوي دي. لیدونکو د الومیناتي خفیه او پټې ټولنې څخه خو به تاسو حتما خبر وئ. دا د شیطان عبادت کوونکی خفیه تنظیم دی چې په هیڅ ډول مذهب باندې یقین نه لري بغیر د شیطان له غلامۍ څخه، او خپل ځانونه د ټولې نړۍ په خلکو او قومونو باندې بهتر تصور کوي، ځکه چې د دوی د فکر په اساس له دوی سره داسې علم شتون لري چې د نړۍ له کوم بل انسان سره شتون نه لري. دا علم د بابل د کلتور او عنعناتو هغه توره جادو ده کومې ته چې کباله ویل کیږي. د الومیناتیانو د کار کولو طریقه په دوه خبرو او مرحلو راڅرخي. په لومړۍ مرحله کې په هره برخه کې د ناکامو او هغه خلکو چې د خپلې کامیابۍ لپاره په کومه برخه کې هڅې ترسره کوي، دوی ته د پیسو او شهرت د لالچ په ورکولو سره اخیستل کیږي. یو تړون ورسره وکړي چې دې ته سټینیک اګریمنټ هم ویل کیږي. د دې تړون په اساس دا خلک په خپلو برخو کې کامیابی ور په برخه کیږي او په بدل کې ور باندې خپل شرایط مني، لکوم څخه چې د خلکو مایند پروګرامینګ، ذهنیت جوړونه او د ذهن منځنه ترسره کیږي. دا ډول خلکو ته د بریالیتوب ور په برخه کولو لپاره د خپل نفوس او اثراتو د ډیرولو لپاره د کباله په نوم له شیطانی جادو څخه هم مرسته غواړي. هالیوډ نن سبا 99% د دوی یعنی الومیناتی په کنټرول کې دی. دلته دا ټول ښکلي او ځلیدونکي څېرې په حقیقت کې د همدې تنظیم الومیناتی رامنځته کړي کردارونه دي او د دوی لپاره کار کوي چې د خپلو مخصوصو نښو په واسطه یې پیژندل دومره مشکل کار نه دی. له دې نه بغیر په هالیوډ کې ډیر مشهور د فلم ستوري او کردارونه او د لکاو خلکو د زړونو درزا او دا څېرې په منظم ډول د دې کباله جادو عبادتونه کوي او د کباله جادو د کړوړو رواجونو یو ځانته برخه ګرځېدلې وي چې واضح ثبوت یې د دوی په لاسونو کې سور رنګه تار یا مزی چې د کباله د رسمیاتو په وخت کې په لاس کیږي د دې موجودیت دی. دا د کباله په نوم جادو د فریمنسن او د الومیناتی غلامان یا الومیناتیان یې ترسره کوي چې د هغې وخت په جریان کې کیدای شي یو داسې لا اخلاقیاتو څخه لوېدلی او بد اخلاقه کار ترسره کوي کوم چې نشي ترسره کیدای او دماغ یې نه اخلي. د دې جادو په وخت کې د دوی اړیکه مستقیما له شیطان سره وصل شي چې دوی ته د بدو کارونو نوی انداز او په نړۍ باندې د پاچاهۍ لپاره نوي طریقې ورزده کوي. د دې جادو په مرسته الومیناتی خپلو غلامانو ته بریالیتوب ور په برخه کوي او همدا خلک د ستورو په نوم راښایي او وینو یې دوی ته په کتو د دوی په جادویي انداز کې مبتلا شي او د دوی په هر یو حرکت او سټایل باندې ځانونه پوهوي. د همدوی په ډول ځانونه مشهور کول او ښې ډېرې پیسې ګټل غواړي، یعنی خودغرض جوړېدل غواړي او له همدې کارونو څخه الومیناتی خپل اهداف پوره کوي. خو اخر دا د کباله په نوم جادو څه شی دی؟ کباله جادو په حقیقت کې له شیطانیت او سلفي علومو څخه بحث کوي کوم چې له کیمیاوي، جادویي او برېښنایي تارونو یا هیپنوټیزم یعنی خیالي خوب په واسطه دماغ او فکر کول یې کنټرولوي. د دې په مرسته شیطان خپلو عبادت کوونکو ته د نړۍ د ګمراه کولو او په دوی باندې د بادشاهۍ کولو لپاره نوي تکتیکونه ورزده کوي چې په خپلولو سره یې د دې خلکو د پیسو، مشهورتیا او د بادشاهۍ د خوب درلودل یې رښتیا شوي وي.
چې بل اخره د کبالا جادو پیدایښت پیل کله او چیرته وشو. د نن په دې ویډیو کې موږ لا پیل څخه تر پایه د دې کبالا په نوم جادو تاریخي شالید او له دوی سره د یو ځای شویو خلکو او تړلو کردارونو له مختلفو اړخونو څخه به درته د څېړلو کوشش کوم چې دا ډیر وضاحت ته ضرورت لري او یوازې په یوه ویډیو کې د دې بیانول کیدای شي ستونزمن تمام شي. خو بیا هم زه هڅه کوم چې دا موضوع په اسانه او ساده کلمو کې هر یو لیدونکي او هوښیار ساکښته سره د پوهېدو ورسیږي. لیدونکو چې د تاریخ زیړې پاڼې راواړو نو حقیقت به په موږ باندې عیان شي. نو پوه به شو چې په شیطاني طاقتونو او عملیاتو باندې یقین او عمل کوونکو کې د بني اسرائیل کوم ساری او ثانی نه درلوده. د حضرت یعقوب علیه السلام لقب اسرائیل و او د ده مبارک نسل ته بني اسرائیل ویل کیږي چې په ننني فلسطین کې میشت وي. د حضرت یعقوب علیه السلام زوی او د الله جل جلاله پیغمبر حضرت یوسف علیه السلام وو چې د دوی په کیسه ان شاء الله موږ او تاسو ټول مسلمانان پوهیږو چې د هغه نسکه ورونو د حسد له امله هغه یو کوهي ته وغورځاوه خو د الله سبحانه وتعالی بیا بل ډول خوښوه او هغه یې وژغوره. مصر ته یې وډله په سفر روانه وه او هغه یې مصر ته یووړو. دلته الله پاک دته د مصر بادشاهي ورکړه. په همداسې ډول د مبارک په خپل ټول خپلوان یعنی بني اسرائیل یې مصر ته راوغوښتل او دلته دا خلک راغلل او میشت شول. په دې وخت کې بني اسرائیل د جادو او کومو نورو سلفي او جادویي علومو څخه ناخبر وي. مصر په دې ورځو کې په جادو کې حد ته رسېدلی و. دلته خلکو د کبالا په نوم جادو او سلفیاتي علم په مرسته هر ناممکن او له عقل څخه بدیا کارونه ترسره کول. د مثال په ډول د سامري په نوم جادوګر چې یادونه یې په قرآن کریم کې شتون لري چې د حضرت موسی علیه السلام په وخت کې د مقابله کولو ته راغلی وي. په دې وخت کې مصریو بادشاهانو ته د فرعون لقب ورکول کېده. د هغه وخت جادوګرو فرعون ته د دې کبالا نومي جادو په مرسته له ابلیس سره په اړیکې نیولو سره په نړۍ باندې د بادشاهۍ کولو لپاره یې نوي نوي تکتیکونه ورڅخه زده کول او داسې عظیمې اختراعګانې په نتیجه کې په لاس راتلې چې تر ننه پورې انسان یوازې په فکر کولو ستړی شوی دی. دا اهرامونه او تعمیرات یې د اسرائیلو په قوم باندې ترسره کول او په دوی باندې فرعون د ظلم او جبر انتها وکړه او په ذلالت ژوند تیرولو ته یې مجبور کړل. په همداسې ډول سره حضرت موسی علیه السلام ته الله جل جلاله امر وکړ چې هغه خپل قوم د بني اسرائیلو څخه وباسي او د فلسطین په لوري هجرت وکړي. لہذا حضرت موسی علیه السلام د الله جل جلاله په امر د خپل قوم په ژغورلو او نجات ورکولو سره له مصر څخه ووتل. یو ځل بیا فلسطین ته راغلل او میشت شول. په دې وخت کې د اسرائیلو قوم هغه پخوانی نه و پاتې شوی یعنی بدل شوی و ځکه چې هغوی په مصر کې په اوسېدو سره له فرعونانو څخه غرور او تکبر د بهرنیو جادوګرانو علم او په نړۍ باندې د بادشاهۍ کولو تکبر او طریقه یې زده کړې وه. یعنی په دوی کې د فرعونانو په ډول ټول صفات پکې ننوتلي او ګډ شوي وي. فلسطین ته په راتلو سره د بني اسرائیلو قوم سرکشه او نافرمانه شول او له مصریو جادوګرانو څخه زده کړي عملیات او د جادو په مرسته یې شیطاني عملیات د خپلو اهدافو لپاره کارول او استعمالول پیل کړل. دا جادویي ځانګړي عملیات د الفبا په خاصو حرفونو عددونو او شمیرو باندې لیکل شوي وي کومو ته چې کبالا ویل کیږي. نوموړي قوم په دې جادو کې له مصریو جادوګرانو څخه ډیر مهارت پکې پیدا کړو او خپلو مخالفینو او دښمنانو ته د تاوان رسولو لپاره یې دا استعمالول پیل کړل. بالاخره چې د حضرت سلیمان علیه السلام وخت او دوره راغله چې د الله سبحانه وتعالی جلیل القدر پیغمبر وو. الله جل جلاله دته د یوې ډېرې لویې پاچاهۍ څخه بغیر یې په پیریانو باندې هم تصرف ورکړی وو. د حضرت سلیمان علیه السلام د وفات څخه وروسته د بني اسرائیلو یهودانو د خلکو ګمراه کول خطا باسل او غولول پیل کړل او دوی ته یې وویل چې نعوذ بالله د حضرت سلیمان علیه السلام سره د جادو حکمت شتون درلوده چې د دې له امله یې په پیریانو باندې کنټرول ترلاسه کړی وو.